یو چا پوښتنه کړې ده چې که یو خاوند خپلې ښځې ته ووایي چې ما ته په کوټه کې وګډېږه یا ما ته په خپل کور کې وګډېږه، نو دا کار څنګه دی؟ دا کار ګناه ده که ګناه نه ده؟ نو جواب دا دی چې ګډه کول دا ګناه ده. نو که یو زنانه خپل خاوند ته د خاوند په امر باندې کوي بیا هم ګناه ده. او همدارنګه که پردو زنانو په مخ کې کوي بیا هم ګناه ده. که دا ګډل د خپل یو معصیت او ګناه ده. رقص کول که دا د خپل خاوند په مخ کې وشي او که دا مثلا د پردو زنانو په مخ کې وشي او که دا د پردو سړو په مخ کې وشي نو ګناه ده. خو بیا که د پردو سړو په مخ کې یو زنانه کوي د هغې ګناه به ډېره زیاته وي په نسبت د هغې چې په خپله کوټه کې د خپل خاوند په مخ کې یو زنانه کوي. دواړو صورتونو کې دا ګناه حسابېږي او ګناه ده. دې نه به انسان ځان ساتي. د دې به داسې مثال چې یو خاوند د خپل زنانه نه د یو ګناه مطالبه وکړه، نو که دا ښځه او خاوند ګناه په خپله کوټه کې پټه کوي، مثلا حرام شی پې خوري، حرام خوراک ورته راوړی دی، یا مثلا د کافرو لباس دی، د کافرو یو خاوند خپلې ښځې راووایي چې دا لباس دی او ته دا اغونده زما دپاره، یا خاوند خپلې ښځې راووایي چې زما په مخ کې ته د سړو لباس اغونده، نو دقسې لباس اغوستل خو زنانه باندې حرام دي د سړو لباس. یو خاوند خپلې ښځې ته ووایي مثلا زما په مخ کې ته په کور کې اوسېږي هسې ما سره، نو وریځې راته نری کوه، وریځې نری کوه ګرځېږه کور کې، یا مثلا غاښونه دې نري کړه کوم شیانو چې حدیث کې ما نه راغلی ده. نو لکه څنګه چې هغه معاصي دي نو دا معصیت دی. د خاوند په مخ کې دقسې کار کول یو زنانه ده خپل خاوند سره ناسته ده او دغه ګناهونه کوي، نو دا به ګناهګاره وي. اگر که دا رقص بیا د پردو خلکو مخ کې کول، یو خاص کر د سړو په مخ کې کول، هلته به ګناه به نور هم زیاتېږي.